څېړنه د شین چای څښل د حافظې قوي کېدو او د عمر د زیاتېدو سبب کېدای شي. د یوې طبي څېړنې په اساس د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي، د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو سبب هم کېدای شي. په دغه نوي تحقیق کې چې د جاپان د اوکینا جزیرې په اوسیدونکو تمرکز شوی دی، د دغې جزیرې اوسیدونکي ډېر عمر کوي او له همدې کبله دا سیمه د نه پناه کېدونکي ځمکه یادېږي. مخکې داسې فکر کېده چې دغه جزیرې د اوسیدونکو د عمر د زیاتوالي یو علت به د دوی ورځنی خواړه وي، خو د جزیرې خلک شین چای چې د یاسمین ګل هم پکې اچول شوی وي ډېر څښي او ډېر یې خوښوي. محققان وایي په شین چای کې کافین، تیانین، ارجنین او اپلی ګالوکاتوکین مواد شته چې د انسان د طبیعت او مزاج د ښه کېدو سبب کېږي او د سرطان او التهاب ضد تاثیرات هم لري. د یو بل تحقیق له مخې په شین چای کې د مانټي اکسیدان کتیکین ماده هم شته چې د بدن د حجرو د تخریب مخه نیسي او بالاخره د عمر د زیاتېدو لامل ګرځي. د نویو تحقیقاتو په اساس چې په 2022 زیږدیز کال کې شوی، شین چای داسې مواد هم لري چې د انسان د چاغ کېدو مخه هم نیسي. په 2020 کال کې چې کوم طبي تحقیقات شوي ښکاره کوي چې په شین چای کې د سرطان ضد مواد هم شته، په خاص ډول د ښځو د تخمدان او د سږو د سرطان ضد مواد. د یو بل تحقیق له مخې چې په 2018 زیږدیز کال کې شوی، وایي هغه کسان چې په اونۍ کې حد اقل 3 ګیلاس شین چای څښي د هغو خلکو په پرتله په ژور خفګان کم اخته کېږي چې هیڅ چای نه څښي. همدغه راز تحقیقاتو ښودلې ده چې په شین چای کې کم کافین موجود دی او همدغه راز تانین او امینو اسید هم لري چې د ژور خفګان او اضطراب په مخنیوي کې رول لري. د دې ترڅنګ د مغزو او حافظې په تقویت کې هم مرسته کوي. شین چای د التهاب ضد ماده هم لري. څېړنو ښودلې ده چې په شین چای کې موجود فلاوناید د مغزو د حجرو په وده کې هم مرسته کوي او د پزې انساج هم سالم ساتي. په دې کار سره د پزې سوزش یا سوخت له منځه وړي او د فشار منفي اغیزې هم لرې کوي. تاسو هم کولی شئ په کومنټ کې زموږ سره خپل نظریات شریک کړئ چې په رښتیا هم شین چې په تاسو مثبت تاثیر کړی تاسو خوشحاله ساتي او آیا رښتیا یې هم د تاسو وزن کم کړی. دا چې ویډیو مو تر پایه پورې راسره ولیده ډېره مننه. په آخر کې مو لایک هیر نشي او د موږ د نورو ګټورو معلوماتو په تمه هم اوسئ. ډېره مننه. د الله په امان.